once again. او نوشا کا مونږ تلاړو چې هغه راشي نو هغه به ټاپي کیسه به ترې لګورو کلیوال رنګونه دي د سیند په غاړه ناست دي کتونکو ډېره مننه کوم څومره ملګري چې ګوري نو پروګرام وګورئ شیر کوئ خپلو ملګرو ته وښایئ چې ستاسو ملګري وګوري د ګډي ډاکټر د دې ډاکټر دی راسره ډېره مننه د دې راسره نور ډېر زلمي دي د دې خواوشا د ټولو ملګرو مننه کوم د شیراز ډېره زیاته مننه کوم یو څو شعرونه داسې وام د عبدالستار بمبار کې غلا دوکا آرام که مسلمان تکونه ننیسی غلا دوکا آرام که مسلمان تکونه ننیسی او ورسو کلوی ډیری وي خو تالان تکونه ننیسی او داسې خو پردي خلکو مراته کې ملګري وي خپل وروڼه به څه کوي چې تاوان تکونه ننیسي داسې خو پردي خلکو مراته کې ملګري وي خپل وروڼه به څه کوي چې تاوان تکونه ننیسي او دا خو خاپیرک دی چې سر کاته او کونه پورته کي بله مرغۍ مړه که خو اسمان ته کونه نه نیسي او روک هغه سړی دی چې کنټرول یې برابر نه وي ډکې که خمبي وي خو دوکان ته کونه نه نیسي او دی دستکار او اوسنی اشنا بیده ساتل روکه یې که مړه چې باران ته کونه نه نیسي ډېره مننه اعظم ملګري راسره د ډېر د پیج دپاره خپل کار کوي میډیا دی هلې ځلې د پښتو ژبې دپاره کوي زموږ په پروګرامونو کې هم شریکېږي او زموږ د پروګرام سره دومره مینه ده چې د ډېر نه نن سهار ګاډۍ راستارټ کړ بېګا یې پوسټ کتلی او موږ خوا ته درې واړه ملګري راغله زه یې ډېره مننه کوم اعظم له مایک ورکوم چې راشي او خپل تاثرات موږ سره شریک کړي د هغې نه وروسته شاعري هم راغواړم ډېره مهرباني دلیپ صاحب السلام علیکم ګران مینوالو یو ځل بیا اعظم خان ستاسو د قربان دلیپ صاحب سره ستاسو په پروګرام کې کلیوال رنګونو کې حاضر دی قدرمنو زه یقینا چې د دلیپ صاحب دا د ستاینې وړ دی ځکه چې دی تاسو د هر جمعه دومره ښایسته ښایسته پروګرامونه ارینج کوي که هغه څوک په ملک کې دننه ګوري او که د ملک نه بهر څومره مسافرونه هغوی دا پروګرام ګوري نو دا تاسو زیات شیر کوي او زیات دا پروګرامونه وګورئ او ملګرو سره شیر کوي نو زه خو به ډېر څه نه ویم ستاسو ټایم نه خرابوم ولې چې پروګرام اوږد دی نو زه به صرف دومره ووایم وایي ستار ویل چې ښه ستار یم خو فنکار مې نشته ستار ویل چې ښه ستار یم خو فنکار مې نشته فنکار ویل چې ښه فنکار یم خو ستار مې نشته او زه خپل وطن ته په ژړا شوم چې ته خوار ولې یې زه خپل وطن ته په ژړا شوم چې ته خوار ولې یې وطن ویل چې زه خوار نه یم خو غمخوار مې نشته او ما د زلمي نه تپوس وکړو چې ته خوار ولې یې ما د زلمي نه تپوس وکړو ته بیکار ولې یې زلمی ویل د کار سړی یم خو بس کار مې نشته او زما د سوال باره کې پیغلې داسې راکړو جواب زما د سوال باره کې پیغلې داسې راکړو جواب ډېر څه کولی شم وطن له خو اختیار مې نشته او ما لیوني نه تپوس وکړو ته به روغ شې که نه ما لیوني نه تپوس وکړو ته به روغ شې که نه هغه ویل که دا حالات وي نو اعتبار مې نشته ملګرو دلیپ صاحب همیشه د خپل قلم په ژبه کې د پښتو ژبې را بندولو کوشش کړی دی او زه به د پښتو باره کې علي حیدر صاحب یو کلام دی سپکیږي هغه څوک چې کړي نفرت د خپلې ژبې سپکیږي هغه څوک چې کړي نفرت د خپلې ژبې پښتون به همیشه کوي خدمت د خپلې ژبې او پښتو ژبه هم توره ده هم دال او هم قلا ده پښتو ژبه هم توره ده هم دال او هم قلا ده نشان په دې قلا ساته اوچت د خپلې ژبې او بس دغه یو شاعر دی چې پښتو او پښتون دواړه بس دغه یو شاعر دی چې پښتو او پښتون دواړه اوده بیداروي تل په طاقت د خپلې ژبې او پشان ته د نور قوم علي حیدره که دا قوم شي پشان ته د نور قوم علي حیدره که دا قوم شي لیکل په عدالت پښتو به شي لیکل په عدالت د خپلې ژبې او اخره کې یو قطعه تاسو ته وایم او بیا مایک دلیپ صاحب له ورکوم که ستاسو اجازه وي وایي ستا د ناصافه راکتو مننه
ستا د ناصافه راکتو مننه تا جوړ وجلم خو پوره مینه وه ستا د ناصافه راکتو مننه تا جوړ وجلم خو پوره مینه وه او انکر منکر به وایي نوم دې څه دی انکر منکر به وایي نوم دې څه دی ویم به پښتون خو نامه مې نه وه ډېره مهرباني ډېر مننه